بسم الله الرحمن الرحیم. قلمون ملګرو السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ استاسې د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې پر دې باندې د چې څه ډول کولی شو ملټیپل کسټمرز په کسټمر سنټر یا کسټمر لیست کې اضافه کو، او همدا ډول پر دې به هم خبرې وکړو، کار وکړو چې څه ډول کولی شو ډیټا یا ریکارډونه امپورټ او ایکسپورټ کو کویک بوک پروګرام ته. کورې زه راځم کسټمر لیست ته. کله هم چې زه کسټمر لیست ته راغلم دا هغه کسټمرز دي چې ما له وړاندې څخه دلته اډ کړي دي. په دغه کسټمر لیست کې یو خبرې ته ستاسې پام واوسیږي چې دلته دا کم بیلانسونه تاسې ګورئ دا ټول موږ ته اکاونټ ریسیویبل دی. په دې معنا باندې چې دغه بیلانسونه دغه پیسې هغه پیسې دي چې زموږ پر خلکو باندې قرض دي، په کسټمرانو باندې قرض دي دا پیسې. خو که چېرته موږ تاسې وینډر لیست ته بیری شو، وینډر خو تر اوسه موږ نه ده ویلی، خو که چېرته وینډر لیست ته رای شو او وینډر کې هم همداسې یو لیست دی موږ سره، هلته چې کوم بیلانسونه دي هغلته به موږ د وینډرانو نه قرضدار استو، اکاونټ پیبل استو هلته موږ، خو دلته اکاونټ ریسیویبل استو. دا خبره مو هیر نشي، یعنی دا هغه پیسې دي، هغه بیلانسونه دي چې مشتریان زموږ څخه قرضداره دی، او وینډر هغه خلک دي چې موږ ترېنه اجناس اخلو، زموږ سپلایران دي. نو هلته چې بیا په وینډر لیست کې کوم بیلانس کې چې کوم پیسې هغه به د وینډرانو د خوا نه په موږ باندې قرض دي، زموږ په کمپنۍ باندې قرض دي. یعنی هلته موږ اکاونټ پیبل استو، دلته موږ اکاونټ ریسیویبل استو. اوس راځم ملټیپل کسټمر سیټ کوم. زه راځم دلته نیو کسټمر ان جاب ته. تیر درس کې خو موږ تاسې نیو کسټمرز سنګل کسټمر اضافه کوو، هغې ته مو جابس ور اضافه کړل. کله چې زه ملټیپل کسټمرز باندې کلیک کوم ما ته د اکسل شیټ غوندې یو شیټ خلاصوي، او دلته کولی شم چې زه ډېر کسټمران اډ کړم او زر زر یې اډ کړم. فرض که دلته راځم دا خو اجمل خان دی او دا د جابس ما ورته اډ کړي. زه راځم ما سره یو بل کس دی د عبدالبصیر په نوم، صحیح دی، دی نیم دی، دا کومه کمپني لري زه ورته وایم دا د فرض که بصیر ایل ټي ډي په نوم باندې کمپنۍ هم لري. فرست نیم د دې څه دی ورته وایم همدا عبدالبصیر دی، او لاست نیم یې څه دی زه ورته وایم لاست نیم یې احمدي دی، او فون نمبر یې شته، فون نمبر فرض که 0 او دی فرض که زه وایم ډیجیټل فون نمبر دی. ایمیل یې شته، زه ورته وایم بل ایمیل بیا ورته ولیکو بصیر، داسې به ورته ولیکو چې عبدالبصیر@gmail.com. بل کسټمر هم اډ کوم. بل کسټمر موږ سره دی د کبیر په نوم، او دا د کبیر ایل ټي ډي په نوم باندې د کمپنۍ مشر دی، او د دې نوم بیا هم ورته لیکم چې کبیر دی، تخلص یې ورته لیکم چې فرض که رحماني دی، او 0 10 40 50 او شپږ دی چې دی ډیجیټل فون نمبر ده. کولی شي ریبا اتصالات افغان وسیم نمبرونه هم ورته ولیکئ، خو زه ورته از اگزامپل دا ډیجیټل لیکم. او بیا راځم ورته وایم کبیر 280@gmail.com دی هم ایمیل دی. چې څومره کسټمرز تاسې لرئ راشئ دلته ټول مکمل لیست کې یو اډ کړئ، او بیا څنګه کوئ سیف چینجز. ما ته وایي 2 کسټمر ریکارډز هاف بین سیفډ، اوکې، او نورې کلوز کوم. تاسې راشئ وګورئ دلته موږ سره د کبیر په نوم باندې او عبدالبصیر په نوم باندې 2 کسټمران څنګه شو، نور هم اډ شله. بیلانسونه یې 0 دی ځکه تر اوسه یې موږ نه کوم جنس نه دی اخیستی چې قرضداره اوسي. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسې کولی شو چې دلته راشو ملټیپل کسټمر سیټ کو. ولې د سنګل کسټمر او ملټیپل کسټمر د اټکولو ترمنځ توپیر او فرق څه شو؟
اجمل خان چې ما د سنگل کسټمر اډ کړی دی څومره ډیر انفارمیشن ما ورته اضافه کړی دی خو ملټیپل کسټمر چې زه اډ کوم دومره انفارمیشن ما څخه نه غواړي که چېرته بیا زه غواړم چې دغه انفارمیشن ورته څنګه کم زیات کم نو تاسې راشئ همدلته رایټ کلیک وکړئ او بیا ایډیټ کسټمر ته راشئ او اوس ورته دا ټول انفارمیشن د هر یو وینډو ورته انتخابوئ او دا ورته ټول څنګه کوي ډک کړئ پرایز لیول لیست هم ورته مشخص کړئ او له هغې نه وروسته بیا ټول جنرل انفارمیشن د کسټمر تاسې سره دلته اضافه شي اوس هم راځو پر دې باندې کار کوو که چېرته زموږ سره په اکسل شیټ کې یو څه کسټمرز وي هغه موږ څه ډول کولی شو چې کویک بوک کې راشو کسټمر لیست کې ځان ته اضافه کړو فرض که زه راځم دلته ملټیپل کسټمرز ته او کله چې دلته راغلم زما سره څه کسټمرانو لیست تیار شته دی او هغه په اکسل شیټ کې دی هغه غواړم دلته کویک بوک ته انتقال کوم دا کار امکان لري ولې دې کې یوه خبره تاسې باید په نظر کې ونیسئ چې کله هم تاسې د اکسل پروګرام څخه د کسټمرانو لیست هلته تاسې جوړ کړی او غواړئ کویک بوک ته انتقال کوئ دوه لارې دي یوه لاره دا دی چې هغې ځینې یې کټ کوو دلته یې پیسټ کوو بل دا دی چې هغه د همدغه کویک بوک نه چې ایکسپورټ شوی فایل اوسیږي دلته امپورټ کولی شو زه اوس دواړه تاسو ته پریکټیکل کوم دا دواړه به زه تاسو ته اجرا کوم ولې دلته یوه بله موضوع داسې ده چې کله چې د اکسل پروګرام څخه ته ریکارډونه اخلې د کسټمرانو او هغه لیست او جدول اخلي دلته اضافه کوي نو دا کالمونه دلته او هلته اکسل کې باید یو شی اوسیږي مثلا دلته موږ نیم لرو کمپنی نیم لرو فرست نیم لرو لاست نیم لرو مین فون نمبر لرو ایمیل لرو کټ مټ همدغسې کالمونه هلته په اکسل کې مو اوسیږي او همدغسې ډیټا اډ شوی چې هغې ځینې موږ کاپي کړو دلته یې پیسټ کړو که چېرته دا فرض که اوس موږ سره 1 2 3 4 5 6 کالمه دي کال ته موږ سره په اکسل کې 10 کالم یا 8 کالم اوسېږي چې هغې ځینې موږ کاپي کړو دلته یې پیسټ کړو ګډوډ کېږي او صحیح نه کاپي کېږي کالمونه باید یو رقم وي ګورې ما له مخکې نه یو اکسل پروګرام کې چې دی ما یو شیټ جوړ کړی دلته ما سره شته ګوره کسټمر لیست ان اکسل په دې ډبل کلیک کوم دا ځان ته اوپن کوم چې کله مې اوپن کو ګورې نیم کمپنی نیم فرست نیم دا مسټر او مس او دا شی نه فرست نیم لاست نیم مین فون نمبر او ایمیل 1 2 3 4 5 6 دلته ما سره سودی و کالمونه دي صحیح ده کویک بوک ته راځم دلته سودی 1 2 3 4 5 6 دلته شپږ دی او هلته و دي اوس که هغه ډیټا زه د اکسل نه راواخلم دا ډیټا دا کسټمران راواخلم هلته یې ځان ته دې ځینې کاپي کړم هلته یې پیسټ کړم دا نه کېږي ځکه دلته یو کالم اضافه دی هلته دا مسټر او مس فکر کوم نشته په کویک بوک کې دلته به یې وګورو ګورې دلته نیم دی کمپنی نیم دی فرست نیم دی لاست نیم دی مین فون نمبر دی او ایمیل دی ښه زه ورته وایم چې داسې کار وکړه کولی شي چې دلته ورته د مسټر یا مس اضافه هم کړي دلته کسټمایز کالم سره شه او ورته ووایه چې وروره دلته ګورې دا ټول موږ سره شته دلته دا مسټر او مس ورته انتخاب کړه چې کله دې انتخاب کړه دا ورته دې پله وټ کړه چارټ دې که اوکې کړه چې اوکې دې که ګوره دا مسټر او مس دلته ورسره راغی خو زه بیرته کسټمایز ته راځم ورته وایم دا مسټر او مس دا چې دی لږ پورته ویسه مووه وې که نیم دی موږ سره کمپنی نیم دی او مسټر او مس دی دلته یې راوړه راته ګورې دلته یې راته انتقال کړه اوس به راشو اکسل کې وګورو چې په اکسل کې موږ سره نیم کمپنی نیم او له دې څخه وروسته دا د احترام کلمه مسټر او مس به ورته انتقال کړو ګورې صحیح دی دریم صحیح شو اوس 1 2 3 4 5 6 و کالمونه دي دلته موږ سره او همدلته هم موږ سره 1 2 3 4 5 6 و کالمونه دي اوس صحیح شو زه اوس د هیډینګ نه پرته یعنې دغه د پاس نیم او فرست نیم دې شیانو نه پرته دغه کسټمرانو لیست داخلم او کنټرول سی کاپی کوم او راسن راځم کویک بوک ته او دلته درېږم او سمپل کنټرول وی پیسټ کوم چې پیسټ مې کړ چې هر یو کالم خپل کالم ته لاړ صحیح ده دغلته چې دا د په سور خط ولیکل شو this name is already in use وای دا د پخوانه شته دی صحیح ده ان پلی لیست کې چې دی وای دا د پخوانه شته
خزه خیر زه ورته دا څنګه کوم سیف چینجز وهم او یو نفر وی ونه شو ځکه دا د بخوانو ورته هم صحیح دی نو نور څنګه کوم کلوز کوم او دا به ورته څنګه کو کې به کو سیف چینجز one customer record have errors خدا وی ایرر دی ځکه ایرر دی وی دا د بخوانه شته دی نو زه دا نور څنګه کوم کلوز کوم او you have unsaved customers do you want to save زورته ام یس نه نو به کو ځکه دا چې شته دی نو به ولی سیف کو ځان سره دا به نو کو بیخي ورته چې کله مې نو کو ګوري دغه ټول کسان ما سره څنګه شو عبدالبصیر بصیر بلال حامد جبار کبیر نوید اجمل لکه دا ټول کسان چې دلته ما سره په ایکسل کې او حامد یونس جبار بصیر نوید دا ټول ما سره څنګه شو کچرته یو کسٹمر دلته مو اوسېږي او لمخ کې نه دی کویک بوک کې مټ کړي اوسېږي هغه به نه جیږي ځکه هغه یو ځل وښته نو به چتر ته جی کوم نو په دغه طریقه موږ تاسو کولای شو چې د ایکسل شیټ څخه چې د کسٹمران راوخلو او کویک بوک ته انتقال کو چې کله موږ کویک بوک ته دا انتقال کا ګوري دا جنرال انفارمیشن څنګه ده کم ده چې کم ده راشي دلته ایډیټ باندې کلیک وکړئ چې کله د ایډیټ باندې کلیک وکړو اوس ورته ولیکه کنه دا جنرال انفارمیشن ټول ورته ولیکه کنه د دې کار خواله پس کې ده کله فرض کا ستاسو وظیفه ده په هرات ولایت کې د کابل نه مین برانچ د تاسو هرات سب برانچ ته لیږي ویالته دفتر ته لاړ شه او تاسو هغه سوپروایزر تاسو ته دا خبرم کوي چې تاسو هلته لاړ شئ د هرات دفتر ته زبته ته په ایمیل کې چې دغه ایکسل فایلونه ولېږم هغه کې به کسٹمر لیست وي او همدا ډول چارت اف اکاونټس د ار سی وي دا ټول ځان سره راوخلم او کویک بوک یې ځای په ځای کولته انتقال کا نو د ایکسل د طریقه هم دا کار کولای شي کچیرته رئیس درته وایي چې وروره خبره دا د اشتلاړ ځان د هرات دفتر ته ورسوه زه تیار فایلونه درلېږم خپل د کویک بوک فایلونه ډیزاین ایکسپورټ کوم او تاسو درلېږم او تاسو کمپنی فایل جوړ کولته به ځان سره امپورټ کا دا سیم امکان لري هغه څه ډول باندې ګورې زه راځم فایل ته او هغه څخه وروسته یوټیلیټیز ته راځم او دلته چې ته راځم ایکسپورټ ته راځم چې شي ایکسپورټ کې لیست ټو آی اف فایلونه ایکسپورټ کوم آی اف هغه فارمټ دی چې کویک بوک یې سپورټ کوي ایکسپورټ کوي او امپورټ کوي زه اوس غواړم ایکسپورټ کوم دی باندې کلیک کوم چې شي وی غواړم چې ایکسپورټ کې چارت اف اکاونټس غواړم ایکسپورټ کې کسٹمر لیست غواړم امپورټ کې چې شي غواړم امپورټ کې زه ورته چارت اف اکاونټس راته یا کسٹمر لیست راته څنګه کدا راته ایکسپورټ کا لدغه کویک بوک نه وخت لا ایکسپورټ کا دغه اف فایل ته نه جوړ کو کې کوم چیرته وای درته سیف کوم زه ورته هم دغه ډیسکټاپ کې سیف کراته صحیح ده د چی شي په نوم درته سیف کوم زه ورته وایم چې د سکارو کې چې دغه د کسٹمرز لیست په نوم باندې صف کا خو دا آی اف فایل ور سره ولیکه چې زه پېښم چې وروره دا د آی اف فارمټ دی او سیف your data has been exported successfully okay اوس راشي تاسو دا ایکسل بم کلوز کما تاسو راشي ګورئ دلته ما سره دغه د آی اف فارمټ په نوم باندې کسٹمر لیست څنګه شو ایکسپورټ شوی دی رئیس چې موږ ته ویلې چې ته د کابل دفتر نه ځان هرات دفتر ته ورسوه زه درته آی اف فایلز لیږم کسټمر لیست درته لیږم بیا هلته واخله امپورټ کا دا هم زه دې پلوه ایږدم بیا هم راځم دلته کسټمر لیست ما د دې کمپنی فایل نه ایکسپورټ کا بیا فایل ته راځم یوټیلیټیز ته راځم بیا ایکسپورټ ته راځم او زه آی اف فایل بل هم ایکسپورټ کوم چې شی دا ځل ایکسپورټ کا ورته چارت اف اکاونټ نه دی دا هم ایکسپورټ کا وای چرته سبته زویم ډیسکټاپ کې دام سیف کا صحیح ده چې شي په نوم یې سب کما ورته هم ښکارو کدا چارت اف اکاونټس په نوم باندې دا هم سیف کا او سیف اوکې اوس راشي تاسو دلته وګورئ د چارت اف اکاونټ په نوم باندې دا څومره اکاونټونه چې دلته موږ سره دي دا هم ما ایکسپورټ کړه بل فایل شو بیا زه راځم کویک بوک ته او فایل ته راځم او بیا یوټیلیټیز ته راځم بیا ایکسپورټ ته راځم بیا لیست بل چې شی غواړئ چې ته ایکسپورټ کې امپلای لیست غواړم چې څه امپلایان ما سره دي او وینډرز ما سره دي دا هم راته څنګه کا ایکسپورټ کا کلیک پې کوم ډیسکټاپ کې راته سیف کا د چې شي په نوم باندې زه ورته وایم چې امپلای ان وینډر صحیح دی لیست او دلته به ورته زه ورته دا خبره ولیکم چې آی اف فایل دی دا چې دا ما ته مشخص شي چې دا فایل به هلته زه امپورټ کوم سیف وکم دا هم موږ سره څنګه شو ایکسپورټ شو
تاسو راشي وګورئ امپلای او همدا ډول وینډر لیست هم موږ سره څنګه شو ایکسپورټ شو. همدغومره څومره ډیټا چې موږ سره په دغه کمپنی فایل کې وي سړی خو موږ هرات ته لیږلی او ورته مو ویل چې ته وروره ځان هرات دفتر ته ورسوه کمپنی فایل فقط ځان ته جوړ کړه چارټ اف اکاونټ هم زه درلیږم کسټمر لیست هم زه درلیږم امپلای او وینډر هم زه درلیږم هر څه زه درلیږم ته فقط هلته کمپنی فایل جوړ کړه بیا ځان ته څنګه که امپورټ کړه. فرض که کس ورسېده هرات دفتر ته صحیح دی هرات دفتر ته چې ورسېده کویک بوک کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړه دی کمپنی فایل شو. ښه اوس به دا راځي وینډرز به هم ځان سره اټ کوي کسټمرز به هم اټ کوي امپلای به هم اټ کوي چارټ اف اکاونټ به هم جوړوي نه هغه تیار رئیس ورته ویلی چې زه یې درلیږم ایمیل په تھرو یې هغې ته لیږلی د هغې ایمیل کې دی هغه سمپل زی ایمیل نه ځان ته ډاونلوډوي چې کله یې ډاونلوډ کړه هغې څخه وروسته دلته راځي چېرته فایل ته او بیا راځي یوټیلیټیز ته او بیا راځي امپورټ ته څه شی امپورټ کوي ایکسل فایل دی که آی اف فایل دی آی اف فایل باندې کلیک کوي او اوکې کوي چې کله یې اوکې کړه ګورئ امپورټ آی اف فایل ښه کوم فایلونه دي هغه به ځان سره تیار له مخکې نه ډاونلوډ کړي زه ورته یم چارټ اف اکاونټ دی چې کله پې کلیک وکړم اوپن یې کړمه نو دا راته ټول څنګه کې امپورټ کړي چېرته یې راته امپورټ کوي دلته لیست ته راځم چارټ اف اکاونټ کې به ما سره ټول هغه څنګه شوی امپورټ شوي وي ګورئ دا چارټ اف اکاونټ دی ما اوس ځکه امپورټ نه کړه چې ما سره خو تیار شته دوباره یې ولې امپورټ کړمه خو هغه کس چې هرات ته رسېدلی هغه سره خو چارټ اف اکاونټ نشته سمپل کمپنی فایل یې جوړ کړی او نور هر څه پکې تش دي چارټ اف اکاونټ نشته ایټم لیست نشته وینډرز نشته امپلایرز نشته کسټمر لیست نشته هیڅ شی نشته هغې او 15 فایلونه تیار د کابل مین برانچ څخه چې دی کویک بوک نه ایکسپورټ کړي دي هغې ته ایمیل کې لیږلي هغه هماغه فایلونه اخلي او ځان سره یې څنګه کوي امپورټ کوي او هر څه به ورته برابر شو خپل کار ته به ادامه ورکړي. نو دا هم موږ تاسو سره په کویک بوک پروګرام کې د ایکسل او همدا ډول د آی اف د فایلونو امپورټ کول او ایکسپورټ کول او دا ډیر زیات مهمه دی په دې خاطر مهم دی کله داسې چې معمولا دغه نن پروفیټ انجوګانې چې دي دوی کابل کې مین دفتر لري خو بیا ولایاتو کې سب دفترونه هم لري برانچونه لري نو که چېرته دوی کویک بوک کې کار کوي نو بیا دغه وینډرز او کسټمرز او امپلایرز او څه نوره ډیټا چې هغه کولی شي چې ایکسپورټ کړي او بیا خپل هغه کارمند ته یې ورکړي یا ایمیل د لارې ورته ورولېږي او هغه یې ځان ته کویک بوک کې څنګه کې اډجسټ کړي او منظم کړي نو دا یو لوی کومک دی چې دفترونو سره یعنې د دې کمانډ په واسطه باندې کېږي یوټیلیټیز په واسطه امپورټ او ایکسپورټ فایلز. په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه زده کړي واوسي سبا انشاءالله موږ تاسې وینډر اضافه کولو باندې هم خبرې کوو لکه څرنګه چې دغه امپلایرز موږ کسټمرز موږ تاسې ځان سره اضافه کړو همدغه ډول وینډرز هم اضافه کوو خو هلته ځینې نوي خبرې هم شته نو انشاءالله بل درس کې به په هغې تفصیلي خبرې